دا واقعه او قصه چې یو بوډۍ زنانه به معاذ الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې خزل او غند چولو. نو یو ورځ وې دې دا کار ونکو، نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې تپوس لاړو، کور ورله صفا کو، لوخي ورله دوبو نه ډکل. نو دا د هغې د اخلاقونه متاثره شوه، ایمان قبول کو، مسلمانه شوه. دا اصل ځانه قصه ده، د دې څه اصل او سند نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظیم او اوچتو اخلاقو لپاره دا کافی ده چې الله رب العالمین فرمایلی وانک لعلى خلق عظیم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په اوچتو او عظیم اخلاق باندې. او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، عائشه رضی الله عنها وی فإن خلق نبی الله صلی الله علیه وسلم کان القرآن. د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق سو قرآن کریمو. سچ قرآن کریم وی نو دا د هغې اخلاقو. او دا دویمه واقعه چې مشرکانو ابو جهل او نور قریشو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په مکه مکرمه کې د خانه کعبه سره د اوخان وغلری او ګندګۍ کلمې چولې وي. نو دا خو صحیح روایت ده د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په بخاری او مسلم کې د متفق علیه حدیث ده.